حضرت عبدالله بن محمد بن عقیل رحمت الله علیه وایي چې ما جابر بن عبدالله رضی الله عنه نه دا واورېدل. ما ته خبر را ورسېدو چې یو سړی د نبی علیه السلام نه د قصاص په اړه حدیث اورېدلی دی، خو دغه حدیث ما نه دی اورېدلی. کله چې دغه حدیث راوي په اړه مې معلومات وکړو نو هغه دغه وخت په شام کې اوسېدلو. ما اوخ واخیستلو په هغې مې کجاوه کېښودله. د یوې میاشتې سفر نه وروستو د شام هېواد ته ورسېدلم. هلته راته معلومه شوه چې د هغه صحابي نوم حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عنه دی. ما د هغه دربانچي ته وویل لاړ شه هغه ته خبر ورکړه چې دروازې ته جابر راغلی دی. هغوی وویل آیا د عبدالله زوی؟ ما وویل هاو. هغه په دې سره یودم خپلې جامې راښکلې بهر ته راغی او ما ته را تر غاړې وتلو. ما ورته وویل چې ما ته دا خبر را رسېدلی دی چې تاسو د قصاص په اړه د نبی علیه السلام نه یو حدیث اورېدلی دی. ما ته دا ویره شوه چې چیرته د دغه حدیث د اورېدو نه مخکې ستاسو یا زما وفات ونه شي، نو ځکه ما دومره اوږد سفر وکړو تر څو له تاسو څخه دغه حدیث واورم.